چې ښځه زما فوج خو اسلامي فوج دی د انډیا په فوج کې چې مسلمانان دي هغه زما خلاف جنگي او هغه مړ نو دا مسلمان کم خواله د انډیا په فوج کې چې کوم مسلمان دي نو هغه به جنگ هغه کافر دی هغه کافر سره کومل شو هغه سره مړ شو نو هغه به کوم خوازي جهنم ته بزي که جنت ته بزي ګوره دا ډیره اسانه خبره ده غزوه بدر کې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علی السلام تر په غزوه بدر کې راغلی او شریک شوی هغه ایمان راوړی ښکارا کړی نو خو ایمان یې راوړی نه راته غزوه بدر ته نه راته میدان ته نه راته کافر ابو جهل وتوي چې ته خو د قوم سرداري چې ته نزي نو دا کشران خو بیا نزي نو تر چې را سره مشري نو چې مشر روان شي لاړ شي د دې ټول کشران به خوشاله شي نو ته مونږ سره لاړ شي نو هغه ځان سره را روان نو په میدان جهاد کې گرفتار قیدیانو کې راغی نو چې قیدیانو کې راغی نو پیغمبر علیه السلام وسره د مسلمانۍ عمل کړی دی او که د کافر چې کوم عمل کافر سره کو هغه وسره کړی دی وی تړل لاسونه قیدیانو لا ټول قیدیانو له لاسونه او تړل پیغمبر علیه السلام فرمایل وی عباس دا لاس لکلکو تړي دا څه خینه وی چې دا زما تر دی خیر دی دا پرې دی نه هغه سره معامله د چا کړی دا د کافرو په شان معامله وسره کړی وی فرمایل وی زما د دې تر د لاس لکلکو تړي ځکه چې دې کافرو سره په صف کې ولاړ او بیا چې کله قیدیان پرې خودل او فدیه فیصله په وشوه نو بیا دانوي چې دا زما تر دی مشر دی دا زما د پلار پځې دی دی خیر دی مفت کې پرې دی نه بچو د سوال جواب ولېګ وې د فدیه راو رسوي اله به موږ در پریدو نو پیغمبر علیه السلام سره معامله د کافرو کړی دا نو د انډیا په فوج کې چې کوم مسلمان جنگيږي هغه سره به الله معامله د چا کوي د کافرو به سره کوي چې ما سره جنگيږي مسلمان ملک سره جنگيږي د کلمې خلاف د لا اله الا الله خلاف هغه جنگيږي نه هغه کافر دی هغه مسلمان نه دی او که مسلمان دی نو زما وسره معامله ده کفر کو باقی الله سره معامله ده الله بخیو که نه بخي او الته معامله ده خو په دې دنیا کې که زما مخه راغی نو زب که ما ملک نو ما مسلمان نه دی وجلی ما کافر به وجلی ان شاء الله په دې خبره و پېښوي دا خاص یو زیاتی ضمنی خبره و دا پکې رااله خو عزتمندو دا کوم حالات چې روان دي الله به موږ له کامیابی راکړي مسلمان له به الله کامیابی ورکړي مسلمان چې ته ناکام شوی نه دی کامیاب دی په دې جنگ کې به موږ کامیابیږو شکست چې دی دا د کافر مقدر دی دوی به شکست خوري دوی به مغلوب وي او غزوه هند باندې موږ خوشاله یو دا د سن 65 نه غزوه هند شروع دي او دا کافر دا بت پرست د دوی په کورونو کې چې کوم بوتان دي دا بوتان چې تر کومه پورې مات شي ویني او ختم شي ویني دا غزوه هند به شروع وي چې کله د بوتان ختم شو لکه څنګه چې په مکه مکرمه کې د بیت الله نه ختم شو نیست نابود شو ټول مات کړل نو دا بوتان چې مات شي ویني دا غزوه هند به شروع وي د قصې الله دې پکې موږ د ایسی توفیق راکړي چې موږ پکې خپل کلاوز سره په ذهن بوج نه چې بس مړ بشو ایس پروا نشته کوم شو شهیدان به یو که ژوندي پاتې شو غازیان خو دې جهاد کې زموږ مکمل حصہ ده الله دې موږ ټول له توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله اللهم صل علی محمد دا اوسم په دې بارډر باندې زموږ په دې ملک کې بعضی کسان شهیدان شوي دي اخلاص سره وته دعا وکړي الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې درجات نصیب کړي کم د غزوه هند هغه فضیلتونه د شهادت چې د جنگ بدر او د جنگ احد شهدا ثوابونه دي الله دې ولدغه ثوابونه ورکړي د فلسطین مسلمانانو سره دې الله امداد وکړي زموږ د ملک سره دې الله امداد وکړي زموږ مشران دې الله نیک عمل صالح کړي الله دې د غدارۍ نه وساتي الله دې زموږ په قوم زموږ په ملک باندې خپل رحم او کرم وکړي صلی الله تعالی سنت کوي خدای